چې امریکا یې پاکستان فوج ته ورکړي هغه ته بیا دوی غنیمت وایي یا غنیمت هغه شي ته وایي چې په دره کې یو څوک جوړ کړي هغه ته بیا دوی غنیمت وایي د مال غنیمت بازارونه هلته ولګېدل دې وارې د تیر جهاد ټولې وسلې د کورونو کالای د خلکو دا هر څه دوی ترې تم کړل پاکستان ته انتقال کړل او بیا یې په دغه دوره کې وروره څنګه راغلل دا اوس هم په افغانستان کې تاسو باور خدای وکړي دوی خپل راپورونه دي چې په لسګونو زره میله M4 ورک دي البته دوی ورک بولي کله چې واړوي خو خامخا به یو دوسیه بیا ورته جوړوي دا څه سول یعنی تیر وارې چې دوی هغه د بامیانو بوت رنګ کړ په همغه وخت کې دوی په لسګونو زره ټوکه قدیمي اثار تر مخ پاکستان ته انتقال کړي وو بیا یې د دې ړنګولو او د ماتولو کیسه را شروع کړه د دې لپاره یې را شروع کړه چې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې دا خو والا طالبان جاهلانو ړنګ یې کړل خراب یې کړل او حال دا چې په پاکستان کې د غټو غټو جنرالانو ټولو کورونه میوزیمونه دي د نصیر الله بابر کور یو غټ میوزیم دی په حقیقت کې د نصیر الله بابر په کور باندې د جمهوریت د وخت اطلاعات و فرهنګ وزارت عریضه وکړه ستاسو په یاد دي چې د ده کور د افغانستان له اثارو ډک ده دا اثار اول دوی یوړل بیا یې وروسته کیسې پسې را جوړې کړې چې دا خو طالبان د بوتانو مخالف دي د میوزیمونو مخالف دي راځئ دا ړنګ کړي ټول شیان یې تیار انتقال کړي وو یعنی دی میوزیم هغه د قدیمي اثارو مخالف وای تاسو پوهېږئ چې دوی له سمنګانو دوه شاهدوختې دوه شهزادګۍ افغاني شهزادګۍ مومیایي سوي بدنونه دوی کراچۍ ته انتقال کړي اوس هم ګوګل کې سرچ کوي اوس هم په کراچۍ کې پرتې دي د طالبانو په وخت کې انتقال سو دغه زبیر شفیقي مخکې تر دې چې دوی پاکستان ته ورسېږي د په پېښور کې اخبار درلود په هغه کې خبر تیر کو چې له سمنګانه دوه مومیایي سوي جسدونه خوځېدلي دي د فضل الرحمن ډلې راخوځولي دي پاکستان ته انتقالوي بیا 2 میاشتې وروسته هغه بدنونه په پاکستان کې راښکاره سو بیا ایران هم دعوا پرې وکړه چې دا مومیایي سوي بدنونه زموږ دي افغانستان خو څوک نه ولو طالبان خو ول دښمنان پاکستانیان له دې خوا چا دعوا ونه کړله پاکستانیانو اوس هم دعواګیر کړي دي وایي دا د ګنداره تمدن دی او د فلاني دی او فلاني دی او دا د کراچۍ د میوزیم برخه دی خو اصلي خبره زما څه شی وه لکه دا اوس د وسلو لپاره دوی هغه دوسیې جوړوي چې دغه د 200,000 میله په فلاني ځای کې ورکه ده او 10,000 میله فلاني ځای کې ورکه ده دا یوه هم ورکه نه ده دا ټولې دوی انتقال کړي دي دوسیې د دېش لپاره ورته جوړوي لکه تېر وارث یې بوتانو ته کیسه را جوړه کړه چې والا دا خو طالبان جاهلانو که څنګه جاهلانو 15 شپږ کاله صاحب دلته یوه مداخله کوم ډېرو به کوي دغه د هلمند بهرامچې ته هم وسلې روانې دي بیرته راګرځېدلې نه دي په خوست کې مستربل کې چې دوی کله یو فلمي یا یو دغه جګړه مصنوعي جګړه دغه کړه پر لاره واچوله هغه ته هم چې کومې وسلې ویوړل شوې موږ د سیمې له خلکو سره په جریان کې بیرته نه دي راګرځول شوي دا وسلې چیرې دي دا د بهرامچې وسلې خو تاسو لیدلي کاروانونه دي حتما به ټولو دوستانو لیدلي دي وسایطو کاروانونه بهرامچې ته یې کنسټرکشن د اردو نظامي ساختماني وسایل یې وربار کړي دي هلکه چې چا جنګي ساختماني وسایل جنګ ته څوک بیایي هلته دې په کتلې یې ټول ساختماني وسایل جنګ ته روان کړي دي جنګ ته یې روان کړي دي خبره دا ده وروره هر چېرته چې دوی د جنګ په نامه ډرامه جوړه کړې اول خو دا جنګونه چې دي ټول په داسې ورځو کې جوړېږي چې په هغه ورځو کې یوه بله کیسه روانوي اوس دلته دا نورې مسلې روانې دي دا د اماراتو کیسه هم ده د دوی حقانیانو د نورو کیسې هم دي دا شی په خپله په هغه میله کې میله در جوړوي توجه د خلکو افغانان جذباتي خلک دي ورور هلته به لږ دغه میله ونښلوي صاحبه بیا به موږ خپلو اکټیویسټانو ورته لیکلي چې طالب شهید سو پلانی په دې جنګ کې دا شهید سو دغه د احساساتو مسله د افغانانو کارېږي په دې مسله کې که په هر صورت یوازې د هغه خبره نه ده په دریو لارو باندې د افغانستان ټوله وسله وایسته یوه لاره یې د بهرامچې لاره ده چې له هغې لارې ډېر زیات وسله او امکانات وایستل یوه بله دا د ناوې په لاره باندې د غزني او د دغو سیمو ټول امکانات وایستل له خوسته یې واړول مسایل او بل دا ده چې دوربور د توپونه اکثره وباسي اکثره د هغه وسله وباسي ځکه مخکې د جمهوریت تر سقوط پاکستانیانو شکایت د امریکایانو نه په همدې کوه ستاسو خو له موږ سره وعده کړې وه چې افغانستان ته به اردو نه جوړوئ د مشرف په وخت کې بیا مو یو ځل یې 90,000 اردو جوړه کړه په هغې کې مو مشکل جوړ کړو بیا هم تر هغه وروسته دا اردو پسې غټه کړه بیا مو دې وسلې ته دې اردو ته داسې وسلې ورکړې چې هغه د داخلي جنګو لپاره نه وي چې په هغې کې دغه توپونه وو او بل الوتکې وې دوی غوښتل چې دغه بیرته له افغانستانه واخیستلی شي یعنې طالبانو د راتګ قرقه ستاسې په یاد طالبانو په متخص په اسلام آباد کې وویل چې موږ 10,000 اردو ته ضرورت لرو ډېر ته ضرورت نه لرو
هغه د بله ورځ بیا په منځ کې خو دوی یو څه دروغ سره کشف کړل څه وخت ملا یعقوب به دا کیسې کولې چې اردو تمرینات تقریبا دغه ته رسېدلي 1.5 لک کسانو ته رسېدلي دی او 3 لکه هدف ته او دا ټول دروغ ویل. بله ورځ چې د هیبت الله جنجال راغی ملا یعقوب بیا بیان ورکړی دی ویلی دی چې موږ 10,000 نفره د هیبت الله قوماندې ته تیار دي. همغه د عیسی خبره ده چې جمهوریت په وخت کې کړې وه، همغه د عیسی خبره ده چې متقي په اسلام آباد کې کنفرم کړه، او همغه خبره اوس راووتله چې دوی 10,000 نفره هغه به هم لوکل وسلې لري، ډیسي توپونه، دوربرده وسله، دا ټوله له دوی پاکستان ته انتقالوي او دا دغه پروسه پسې روانه ده. هغه شی چې د اردو لپاره پکار هغه انتقالوي، هغه شی چې ملیشو لپاره پکار هغه دوی دلته له ځان سره کیدای شي یو څه محدود مقدار کې وساتي. نو لوبه یې دغه رقم روانه کړې ده او دغه مرده